افغانستان وطنا یې زما جانان وطنا هر سیمه ستا ښکلې ده خاوره د افغان وطنا. کندهار ښاروالۍ د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې دا ځل د ښار په 12مه ناحیه اتم ګذر کې د 4 کوڅو د کانکریټ کولو چارې راپیل کړي دي. لتا شم لوګی تا نشم قربان زنده باد لتا شم لوګی تا نشم قربان. دغه کوڅې چې تقریبا 678 متره اوږدوالی لري 100 کسانو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده چې 6 کسان په مسلکي ډول او 4 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. موږ د ښاروالۍ څخه ډېر منندوی یو او ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړه. د دغه رغنیزې پروژې ټولې چارې به د 4 میاشتو په موده کې بشپړې سي او د همدې سیمې د اوسیدونکو لپاره به د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل سي. دلته کندنکاري جریان لري نو کندنکاري چې تقریبا د 2 کوڅو خلاصه شوې ده. په درېیمه کوڅه کې کندنکاري جریان لري. کله چې کندنکاري خلاصه شي بیا دلته موږ د سبګریډ پرپریشن ورته وایي چې دغه د ځمکې طبقه ورو بیا د دې د پاسه سبیس طبقه اچوو د سبیس د پاسه کانکریټ اچوو. د دغه کوڅو په کانکریټ کولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. او بیا دغه چرۍ راته جوړې شولې. دا چرۍ چې موږ ته جوړې شولې بیخي وساګلوي ډېر راته پیښ کړل او ډېر د کچرو څه مطلب دغه شول. ډېرې دغه خراب ولس ډېر په تکلیف ورسره نو په دې خاطر د ښاروالۍ په همکاري او د یو نفس موسسې سره په همکاري دغه پروژې شروع شوه. افغانستان وطنا یې زما جانان وطنا